په دې وروستیو کې د اسلامي امارت مسؤلینو، دینی علماو او قومي مخورو د پرله پسې هڅو له امله د هېواد ګوټ ګوټ کې ډېری لوی او وړې بدۍ او شخړې په دوستۍ بدلې شوي دي. د ننګرهار اچین ولسوالي هم له هغو ولسوالیو ده چې د کلونو دښمني پکې پالل شوي دي. د دې ولسوالۍ مرستیال وایي اچین کې د اسلامي امارت واک ته له رسېدو تر دې دمه 120 کورنیو ترمنځ دښمنۍ هوارې او روغې جوړې شوي دي. د اسلامي امارت د راتګ نه وروسته په اچین ولسوالۍ کې تقریبا 120 کورنۍ شخړې هغه د مصلحینو او د اسلامي امارت د مجاهدینو په منډو ترړو باندې هغه ته د پای ټکی خود شوی دی او خلاصې شوي دي، چې په دې کې لسګونه کورنۍ شخړې داسې وي چې هغه د لسګونو کلونو نه ادامه درلوده او را روانې وي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د امارت په راتګ د لسیزو دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوي او خلک هم پوه شوي دي، غواړي په سوله او ورورولۍ کې ژوند وکړي. زه درته وایم چې په سلګونه دښمنۍ چې د 80 کالو د 80 کالو د 500 کالو دښمنۍ او هغه دې کې داسې خلک مو چې پاکستان چې مهاجر راتلل سره هلته وطن له راتلی نه شو، دا ټولې موږ د اسلامي امارت په همکارۍ مې او دغه چې امن دی او دغه امن فضا کې ټول خلک اوس ښه ژوند تېری او دا ټولې موږ ځای ته ورسولو. د دې ولسوالۍ یو بل قومي مخابر د سیمه ییزو ولایتي او مرکزي مسؤلینو غواړي چې د بدیو له منځه تلو کې خپلې هڅې ګړندۍ او لا نور مضبوط ګامونه واخلي. کې ډېر خلک داسې شته دی چې د وطن او د کور نه بې کوره شوي دي، بې وطنه شوي دي د دښمنۍ د لاسه، چې څومره منډه ترړه دوی والی شي. بل دغه کوم سپین مشران چې دي دوی ماشاءالله ښه منډه شروع کړې ده، ښه ترړه شروع کړې ده، خو د اسلامي امارت د چارواکو د نظارت لاندې دي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې څومره منډه چې په دې کې نور هم ویل کېږي وویل شي، نو دا به ډېره ښه شي. د ننګرهار سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا د اسلامي امارت بیا ځل واکمنېدو له پیله تر اوسه یې دغه ولایت کې نږدې 2000 دښمنۍ ختمې او د کورنیو ترمنځ یې روغې جوړې کړي دي.